عجیبه ده چې یو سړی دې پسې اخیستی او تښتي او بیا هم در پورې خاندي. دا څوک چې اروپا او امریکا ته تښتېدلي دا هلته هم اوس هم راخاندي، دغه ځای نه اوس هم په موږ پورې خاندي او دا ډېره لویه بېشرمي ده. تر ټولو لویه بېشرمي دغه ده چې هم په تېښته کې دی هم لاندې دی او هم تا ته پیغور درکوي او تا پسې شونډې بوڅوي او در پورې خاندي. د مدینې منورې منافقین یا د مکې مکرمې منافقین داسې نه وو. ښه هغوی به اول خندل خو چې شکست به یې وخوړ بیا به یې ژړل، بیا به په دوی پورې مسلمانانو خندل. موږ د زمانې داسې سپین سترګې منافقین دي چې په منډه کې د نن هم در پورې خاندي. کنې تاسې وګورئ میډیا تاسو تعقیب کړئ، دا فیسبوکونه او دا انټرنیټ تاسو تعقیب کړئ چې په د اسلامي اماراتو په د مجاهدینو پورې دوی څنګه خنداګانې کوي. حال دا چې څنګه ور وشول دوی ته بیا د بیمار هغه چاپې چې دوی په مسلمانانو باندې اچولې، الله عزوجل په دوی داسې حالات راوستل د دې کمپینیانو ظالمانو او دا کمپونه یې میډیا ته راونوتل. هلته په کمپونو کې سخت په ذلت باندې وخت دوی نه تېروي. هلته د کومو فحشاو زناو سره چې حتی کې ځینې خبرونه میډیا ته راوځي، په دې هلته چې کومې فحشاوې ترسره کېږي په هغې باندې کسان بندیانېږي میډیا ته راوځي. دا ټول د مجاهدینو انتقام الله ترې نه وانخیست. خو سره د دې ټولو سپین سترګیو بیا هم داړې را جنګي کړي وي دغه ځای نه راخاندي. دې ته په کار ده چې دا له خفګان او له غمه مړه شي، خو لیکن سپین سترګې منافقین دي د دې زمانې. او دې ایتونو کې الله دا موږ ته فرمایي چې ګورئ څومره کمزوري وایي دوی در پورې خندل او الله داسې صحنه جوړه کړه چې دوی الله درته راڅملولي اوس تاسو ور پورې خاندئ. یو ځای کې الله عزوجل فرمایي هغه نوح علیه السلام په قصه کې راځي چې کافرانو ور پورې خندل، خو چې کله کښتۍ ته دا وخوت نو دا بیا څه ورته ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. که تاسو په موږ پورې مسخرې کوئ را پورې خاندئ نو موږ هم په تاسو پورې بیا خاندو لکه څنګه چې تاسو په موږ پورې خندل. الله دوی غرق وګرځول. الله انتقام د مجاهد او د مؤمن له کافر نه اخلي، خو لیکن لږ صبر او زغم ته ضرورت موجود وي. په مسله باندې پوه شوئ؟ او بیا الله عزوجل فرمایي ومن یتوکل علی الله فإن الله عزیز حکیم. په دې ستره معرکه کې یو بهترین صفت مجاهدینو ته الله ښایي. څنګه دا حالات الله بدل کړل، څنګه هغه خلک چې په مجاهدینو پورې خندل الله ورته راڅملول. د توکل برکت و دي چې شي توکل. الله دې موږ ته توکل را نصیب کړي. ومن یتوکل علی الله د دې اصلا جزا حسبه ده فهو حسبه، لکه په بل ځای کې چې الله فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. څوک چې په الله توکل کوي، څوک چې الله ته ځان سپاري، دغه الله د لره کافي دی. الله ولي کافي دی د لره دلیل فإن الله عزیز حکیم. دا د فهو حسبه مقدر دی پر دلیل دی. الله ځکه کافي دی چې الله عزیز ذات دی، د غلبې والا دی، د قوت والا دی او حکیم ذات دی. په هر کار کې دی الله عزوجل حکمتونه موجود دي. نو مجاهدینو ته څه پکار دي؟ اسبابو ته به ډېره توجه نه کوي، اسباب به استعمالوي، خو توکل به په چا جوړ وي؟ په الله عزوجل باندې. څومره جهادونه چې د اسلام په تاریخ کې شوي دي ټول په دې نقطه باندې شوي دي. توکل په الله کړی الله فتح ورکړي، توکل کړی الله فتح ورکړي. دا که د روس وخت جهاد دا کیسې مبالغې نه دي چې تبر بیا راواخېسته په تبر باندې وي. ماته دا صحنه یاد دي چې کله امریکایان اول راتلل نو د قومونو چوغې ووتې دا د بارډر په طرف باندې، چا سره تبرونه ورسره وو، چا سره لرونه ورسره وو، چا سره د اوږده اوږده توپک وو، چا سره کلاشینکوف وو. دوی وایي چې که داسې په بارډر به راځي خبر نه و چې امریکایان په بمګنو کې بمبارونه کې داسې حالات به وي. نو موږ په دې خوست کې هم داسې په چوغه باندې خلک ووتل. دوی هغه د وروس وخت په زړه وروس وخت کې هم داسې لرونه او تبرونه راواخیستل، خو همدغه لرونه او تبرونه والا ته الله عزوجل فتح نصیب کړه. ولې؟ ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. په جهاد کې دا یو مهمترین شی دی چې ځان به الله ته سپاري او په الله باندې به عقیده برابروي. او په ورپسې آیت کریمه کې بیا الله عزوجل د کافرانو بدحالي ذکر کوي. په غزوه بدر کې خو الله ملایکه را نازلوي، بیا دغه ملایکو دغه کافرانو وژل او سرونه یې ترنه پرې کول. الله عزوجل فرمایي چې د دې کافرانو ډېر بدترین حالات و هلته که ته هغه حالت لیدلی وای نو ډېر هیبتناک حالت به تا لیدلی وای. کوم حالت د کافرانو؟ هغه یتوفى الذین کفروا الملائکة، چې کله ملایکو کافران وژل او سرونه یې ترنه پرې کول. ډېر بد حالات او د دوی دپاره ډېر توهین آمیز حالات و. ولې بد و؟ یضربون وجوههم وادبارهم. الله عزوجل فرمایي یضربون وجوههم وادبارهم. تاسو دې آیت کریمه ته سوچ وکوئ. ځکه بد حالاتو چې د ملایکو د دوی مخونو وجوه دا جمع د مخ ده، مخ ته ویل کېدلی شي وجهه مخ ته وایي، او ادبار جمع د دبر د بیمه دبر نو شاته ویل کېدلی شي. او یو څوک چې ته وهې مخ ته چې په چپېړو وهې که فکر وایي دا د ډېر توهین وي. یو خدای چې په کیبل او په خنجر ووایي، یو دا چې مخ ته یې وهې داسې. دا مخ ته وهل دا خو د انسان په بدن کې اشرفه عضوه ده، دا د انتهایي توهین دا ډېر توهین که نه. نو الله عزوجل فرمایي که ته هغه حالت لیدلی وای چې ملایکو دغه کافران مخونو ته او کوناټیو ته وال، ادبارو ته یې وال،
نو تا به دا ډېر توهین آمیز او هیبتناک حالات لیدلی و. الله عز وجل هم دې وساتي. دا یوه ترجمه ده د دې آیت کریمه. دویمه ترجمه یې دا ده چې د وجوه او د ادبار نه دا خاص ځایونه نه دي مراد، ټول بدن ترې مراد دی. ځکه د انسان خو یا مخ طرف یا شا طرف، نو چې مخ طرف ته یې وهل او شا طرف ته یې وهل نو څه معنا؟ ټول بدن ته یې وهل. نو دا کنایه ده له څه نه؟ له ټول بدن نه. او بیا دې ملایکو څه ورته ویل؟ ذوقوا عذاب الحریق. دا خو یوازې د دنیا سزا ده، مخې ته تاسو ته سوځونکی عذاب هم را روان دی چې هغه اور د جهنم دی. اور د جهنم وڅکئ، دې ته به روان یې. دا سزا دوی ته ولې میلاو شوه؟ د دوه صفتونو له امله. الله دې له دواړو نه موږ وساتي. دوه بد کارونه په دوی کې موجود وو. یوه وجه دا وه ذلک بما قدمت ایدیکم، د دوی بد عملونه وو. د رسول الله مقابله، د اسلام مقابله. دا سبب د دې شول چې الله ملایکې راولېږلې مخونو و شاګانو ته ول او هلاکولې او د جهنم کندې ته یې غورځول. بل وان الله ليس بالظلام للعبید، الله عادل ذات دی، الله ظالم نه دی، په بندګانو باندې ظلم نه کوي. الله غوښتل چې د خپل عدل مظاهره ور باندې وکړي. او عدل څه دی؟ چې مجرم ته د ده د جرم موافقه سزا ورکړل شي. دا عدل دی. نو الله غوښتل چې خپل عدالت په دې کافرانو باندې پلی کړي، خپل عدالت په دې کافرانو باندې پلی کړي. دې په خاطر دوی ته دغه سخته سزا میلاو شوه. یو مؤمن د مؤمن ته چې الله جنت ورکوي دا احسان دی د الله لخوا. زموږ اعمال خو ډېر لږ دي، له عمل هم لږ دی، بدله ډېر راکوي. یو کافر دی، کافر چې څومره جرم کړی د هغې موافق سزا الله ورکوي. په دنیا کې وژل او د قیامت په ورځ جهنم ته غورځول دا د الله عز وجل عدالت دی. دا د الله د عدالت د صفت غوښتنه ده چې داسې باید له دوی سره وشي.